د کهنه شروع د داسې پولیس واره نه کیږي کم چې دومره نشي کوي چې د نشي نه پر ابیدارې سره دا ورته هم پته نه لګي چې نشي په حالت کې ما څوکړل. یو ورځ د چې څنګه د نشي نه راپاسي نو د کور نه بار ورته خپل د پولیسانو چوکه په نظر راشي کوم چې په وینو باندې سقاوي. د دې په لیدو سره دغه زړه په درزېدو شي خو سل منظر لا پاتې وي. چې څنګه مخکې پام وکړي نو لاش ورته په نظر راشي د کم په لیدو سره چې د خپل سترګو باندې یقین نه راځي چې دا زه څه وینم. په خپلو دماغو باندې زور راوړي چې بېګا مې د نشې په حالت کې څه کړي دي خو صرف د درزونه علاوه څه ورته هم را یاد نشي. په دې کې د غوږونو لا د پولیسانو د ګاډو اوازونه راشي کم چې سیده په سیده د د کور په اړخ را رواني. د دې په لیدو سره د مازغه توشي چې دا مې سبب مصیبت باندې سر دی. پولیس یې تاڼې ته راوړي او په هغه کرسۍ باندې کېني په کم باندې چې دوی د تفتیش والا ملزمان کېني. دی په حیرانتیا سره کله یو خوا ګوري او کله بل خوا. د هغوی له هغه ټول نومونه ورکړي کم سره چې د ده جګړه شوې وي خو پولیس ته د په حق کې هیڅ قسمه ثبوت میلو نشي چې دا قتل بل چا کړی دی. د وکیل د خپل مهارت په استعمال سره د طرفدار هر قسمه کوشش وکړي خو خره خبره هم در طرف ته اشاره کوي او په دې سره کم کس چې په خپل د قانون حفاظت کو هغه د قتل په جرم کې گرفتار کړي شي. دغه په ذهن کې صرف یو خبره تاویږي چې په هر طریقې سره ځان به بې ګناه ثابتوم. یو څو ورځې مخکې د شرابو د ډوبې نشې نه را بیدار شو چې د نشې د وجې د دفتر په هم ناوخته شوی او مشر ورته په مخ رنګونه کول. د زر زر په ګډوډ حالت کې ځان تانې ته ورسو ولې چې نن د تانې ته نوی کس را بدلېده. هغه کس د نورو پولیسانو نه په مکمله توګه مختلفو جامې پاکې وي او وجود یې هم چاقو چوبندو. دغه د اندازه ډېر سخت متاثره شي. دوی په خپل منځ کې ګپ لګي چې په دې کې تانې ته یوه ښځه په یره یره کې راشي. هغه دوی ته وایي زما په خپل لور باندې شک دی چې هغه د ملګري کور ته ځي او هغلته کې نشې کوي او وی په خپله هغلته کې د تلو نه یېرېږم ولې چې دغه جینۍ پلار په خپله هم نشی دی. دغه پولیس والا ته درخواست وکړي ستاسو به ډېره مهرباني وي که دا کار مو راله وکړو. په دې سره دوی ورله تسلي ورکړي وي ته لاړه شو موږ خپل کار کوو چې د هغې په تلو سره دې ځان سره خپل نوي ملګري هم را روان کړي چې د مغز سرې د جینۍ د ملګري کور په اړخ باندې روان شي. هغلته کې په رسېدو سره دوی ته د مایوسۍ نه علاوه څه هم میلو نشي. هغلته کې دغه جینۍ پلار بار ناست دی. دا کس د دغه ځای د ټول نه بدنامو او د کارنامو ریکارډ یې دوی سره د مخکې نه موجودو. په تپوس سره دغه په رویه کې هیڅ قسمه څه بدلون را نشي او په صفا الفاظو کې ورته ووایي زما په کور کې بغیر د ورنټه څو قدم هم نشي ښودلی. SHO په ډېره مشکله باندې ځان را قابو کړي او په تلو تلو کې هغه ورته ووایي زه هر وخت په نشه کېږم ما ته څه هم یاد ني. د دې نه پس دوی سره یوه جینۍ رابطه وکړي کومه چې دا دعوه کوي زه غیبي صلاحیتونه لرم او ما ته دغه جینکو په حقله معلومات شته. پولیس ته د هغې دا خبره دوکهبازي ښکاره شي خو چې څنګه رنګ کټ کوي نو هغه ورته د درېدو دپاره ووایي او یوه داسې خبره ورته وکړي چې په اورېدو سره د په مرۍ کې لاړې وچې شي ولې چې دا دومره دراز خبره وه چې د نه علاوه چاته هم د دې په باره کې پته نه وه. ورته د دراز داسې حال بیان کړي چې په کلابولو سره واقعي هر څه پکې هم هغسې پراته وي او لکه څنګه چې ورته هغې ویلي وو یوه ګولۍ په میز باندې هم پرته وه. په دې سره د هغې سره د ملاوېدو فیصله وکړي چې هغه ورته په خوشحالۍ سره وایي زه تاسو سره د جینکو په راپیدا کولو کې مرسته کول غواړم چې SHO د دې مرستې نه انکار وکړي وي که پولیس تا غوندې دوکهبازو نه مدد اخیستل شروع کړل نو بیا پولیس د هیڅ کار نه دی پاتې. خو دغه جینۍ په دې خبره باندې رضا کړي وي ما سره داسې رازونه دي که تا پې کار ونه کړو نو زه په خپله باندې دغه جینۍ مور ته ووایم. دوی ټول نه مخکې دغه لاپته شوې جینۍ کور ته لاړ شي او هغلته کې دا له ځان سره خپل د جادو سامان هم یوسي او سترګې پټې کړي چې داسې عجیبه عجیبه حرکتونه شروع کړي چې په دې سره د جینۍ مور درې د لاسه په ژړا شي او دا ورته وایي وی هغه بې حرکته پرته ده چې دې په اورېدو سره هغه نورې هم چغې شروع کړي. د پولیس والا چې څنګه د دې عادتونو ته وګوري نو دا دغه ځای نه راوباسي خو بار دا بیا ولاړه وي او یو ځل بیا داسې خبره ورته وکړي چې دوی به مجبوراً په یقین کولو مجبور شي. هغه دوی ته وایي ما ته پته ده چې دغه جینۍ لاس چېرته دی. دوی چې څنګه د هغې په نقش قدم باندې روان شي نو په لږ مزل سره واقعي د یوې جینۍ لاش ورته میلو شي چې خوا دې خواته نه هیڅ قسمه د وینو خاپونه نه وي. د کوم نه چې صفا پته لګي چې دا لاش وروسته دلته کې غورځولی شوی دی. د دغې لاش په نوکانو باندې تازه ناخون پالش مږلی شوي کوم چې دا ښځې مطابق د قاتل د اړخه پیغام خو مطلب یې واضح نو او همدغسې دا ورته د سمندر په غاړه د بلې جینۍ لاش هم وروښایي. دا ښځې مطابق قاتل ځان ته نیک وایي او د کومو جینکو زندګي چې د پریشانو تکلیفونو نه ډکه ده دې هغوی د دغه زندګو نه ازادۍ. د پولیس والا په دې خبرو باندې د ورکوټواه نه یقین نه وي ولې چې د دې پیشنګوی بار بار اختیا کېږي نو څه ناسې یقین یې پې پیدا شي. SHO یوه شپه دا په خپل ګاډي کې کور ته راورسوي چې دا ورته د چوست وکړي چې کور ته په رادننه کېدو سره هغه ورته د خپل صلاحیت په باره کې خبرې شروع کړي. د 12 کالو په عمر کې په ما پلار دومره تشدد کړی دی چې په څه سره زما دا
صلاحیت را بیدار شو. هغه چې څنګه د پولیس والا نه د خپل ورګوټوالي په باره کې تاسو کې نو په دې سره هغه خفه شي او بغیر د څه خوړلو د دغه ځای نه روان شي. په سبا باندې پولیس ته د یو بل لاش اطلاع ملو شي چې په ورتلو سره هغه بالکل هم په حالت کې وي لکه څنګه چې دینه مخکې هغه جنکې وي، نه په وجود باندې د تشدد څخاپونه وي او په نوکانه هم هغه سناخون پالش مګلی شي وي. په دې کې هغه خزه هم راورسي چې په دې سره وسې چې په شي چې دا خبره واقعي رښتیا دي او دا ټول د یو قاتل کار دی. تفتیش په وخت کې پولیس ته د یو کم عمر هلک په باره کې پته ولګي کوم چې د لاش سره نږدې لیدل شوی و. پولیس چې څنګه د هلک نه تاسو کې نو هغه ورته د زړه وختو والی یو کس وروخای او هغه چې کم گاډي استعمالي هغه ورته هم وخای. اسه چې د مغه سره د ورنټا دغه په کور باندې چاپه وخ یو په خپل کسانو باندې دغه د کور تلاشي شروع کی چې وی پولیس ته تلاشي په وخت کې دغه پستور کې خپل خور په بهوش حالت کې ملو شي. اوس داسې لګي چې اصل قاتل هم دی خو چې څنګه د پولیس والا جیل تکي نو دغه وکیلان د په تفتیشي طریقې باندې کوته چې تبل شروع کی وي ته خو اکثر په منګانو ته خبر باندې یقین کې او اخر دی دومره روان گیر کی چې د نوکرې نه روباسي. په دغه شپه باندې د غم د لاسه دومره شراب وسکي چې په سبا باندې په ګډوډ حالت کې را پاسي او د کور نه بار ورته د بل جنې لاش په نظر راشي او دومره دغه تکي څوک نه وي چې دنه د پولیس والا شک ووري. د تفتیش والا بغیر د ثبوته په د باندې الزام ولګي چې دا قتل د غصې د لاسه کړی دی. د پولیس والا د په ملګری باندې هم شک شروع کی ولې چې دا داغه خور وا او پولیس ته داسې لګي وکدي د حکومت نه پیسو غستو د پاره دا هر څوک لري خو داغه سترګې صفه حل وای چې دا بے قصور ده او هم دغه سي داغه نه دوی ټول شکونه ختم کی او بل خو د دوی مشر په خبره باندې کلک ولاړي خو بیا هم د تعلق د وجه د تزان د بیګناه ثابتولو د پاره مقبر لور کی د خپل ملګری سره په گاډي کې راکینی او هغه ته دای خزي کوړه دروانه دوه د پاره وای دی پای خزي پس کوړه لاړ شي کمه چې بعد غیبی علم داوی کوي خو چې څنګه دی ور پسې کمرې ته ورشي نو هغه دغه ځای نه غیب وي او ټول کور ګډوډ پروت دی. په دې سره در داسې ولګي ودا ټول د زړه وختو والا کار دی او پاغه پسې روان شي. هغه ټوپک پلاس دغه د کور خواله ورشي ولې چې اوس د سره د بیلولو د پاره حصہ نه وي. دغه تکي د خپل ملګری هم ملو شي کم چې پټ پټه دغه کس په نگرانی کوله. دی پاغه کس پسې کور ته ور روان شي چې ملګری ورته دوه د پاره وای ودا غیر قانوني کار دی خو دی دوه وارني دغه د کوره د جنې چغه راشي چې په دې سره ملګری هم ورپسې ور روان شي او دوانه دغه په کور کې په ګرځېدو شي چې واقعي دغه د کور په تاهانه کې ورته هغه زقید ملو شي. خدا قصه دغه تکي ختم نشي دوی ته د ټس आवाज راشي چې بارته په وته سره هغه دوی ملګری وي کوم چې د زړه وختو والی وشتلی وي او جاړي په تاسو سره دا ورته وای وی قانون خو هڅه هم را انصاف را نه کو په خپل مې خپل خور له انصاف ورکو او ایسه چوته تمانچ را واړي دی ورته په نرمه سره وای وی صبر وکا ما ته پوره خبر وکا هغه دومره مایوس وي چې په د ډس کول په ځای باندې خپل ځان ملکی. دا واقعیا د اسجو ظلمات کی دغه باقی مازغه کار نه کوي. په هیګی نه چې په دې معاملې کې مجرم څوک دی او قاتل څوک دی درې د وجې د خودکشي کولو فیصله وکړي چې ډز نمخ کې د کور ور څوک وټکي چې لبر په کولاولو سره هغه عجیب خزو خيږي هله ځان سره شراب هم وروړي او دا خبره ورته کوي ویزه د دې سپیر زینا چرته لري زما تاسو سره په اخري ځل ته ملاوي دوه پاره اغلمه د دې څنګه دغه د شرابونه ګټو کی د مغسري وجود په درون شي او د جټکو نه پس پزما کرو غورځيږي او بیا یو داسې منظر وویني چې دا غینا د خپل مرګ بهتر وګڼي. دغه تکي د نوې ملګری پولیس والے راشي او د تبای ودا هر څو مونږ ستانه د نوکریو د کور د غستو د پاره وکړي. دی په شي چې عمدا وجه دا چې دوی ما تر اوسه پورې گیر نکړل او خپل ملګری ورپسې سټک را واخلي او سر په ور لروان کی. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما د خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.